السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. قهر و غضب هر انسان ته ورځي او شیطان چې پر انسان باندې بریالی کیږي د قهر او د غضب په حالت کې د انسان واک د په لاس کې سي، کله د کفر کلمات تر خوله وباسي، کله طلاق ځینې وولېږي، کله مرګ وکړي، کله څه وکړي، کله څه وکړي. ښځې کمر نشي کولی ښرای وکړي. نو سړی په نرمل حالت کې عادي حالت کې هغه نه ښکنځل کوي او نه هغه قتل کوي، نه هغه بد ورد وایي. د دې دپاره چې موږ ته غضب و قهر راشي، آیا موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څه پرېښي دي؟ معاویه رضی الله عنه مبارک وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الغضب من الشیطان، غضب و قهر د شیطان څخه دی. و شیطان خلق من نار، شیطان د اور پیدا دی. اوبه اور سړی نو فاذا غضب احدکم، کم یو وخت چې تاسو ته درد و خشم درسي ځي اودس کوئ. او د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې وایي که تاسو ته غضب درلی اعوذ بالله وایست، غضب مو سوړ سي. بل روایت دی د عبدالله بن عباس رضی الله عنه څخه چې اذا غضب احدکم، کوم وخت چې انسان ته غضب ورسي هغه دې باره کښېني. بل روایت دی وایي اذا غضب، کوم وخت چې انسان ته غضب ورسي هغه دې پټه خوله کېږي. نو محترمینو، که غضب و قهر دارلی او دس کوي. د ابي ذر رضی الله مبارک څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي اذا غضب احدکم، که تاسو ته درد و خشم دارلی وهو قائم ولاړو فلیجلس، کښېنئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي که په دا کښېنستلو غضب درڅه ولاړی، قهر دې سوړ خو صحیح ده، کنې پرېوځه، څنګ واچوه. نو محترمینو، غضب هغه څه دی چې انسان د جهنم مستحق ګرځي. انسان د جهنم مستحق ګرځي. وایي د دوزخ یو دروازه ده، ان لجهنم بابا، د دوزخ یو دروازه ده، هغه باندې هغه خلک ننوځي چې هغه ډېر قهر جن وي، ډېر قهر کوونکي، ډېر قهر کوي. حدیث رقم 2740 کنز العماد جلد نمبر 3. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.